راکه پیسې مې. څه دی کوې ما پیسې چې دې اخیستې وه؟ وروره پیسې له کومه شي؟ پیسې خو را سره نشته. بد خو مې در سره نه دي کړي، پیسې مې درته ورکړي دي، پیسې مې را. وروره زه تا ته پیسې له کومه کوم؟ زما 6,000 روپۍ دغلته معاش ده، تمام ورځ کار کوم 6,000 روپۍ اخلم، هغې له زما د کور مصرف شي، نو تا ته څه شی درکړم؟ ما ته پیسې ورکه، ما ته نور شی مهم نه دی، ما پیسې په کار دي. خوشي که بده خبره ده. اوهو ساحله جوړ په خیر تازه تکړه. ما پیسې راکړه درته وایم. څه خبره ده وه؟ 6,000 روپۍ مې پې باندې دي. 6,000 روپۍ دي، 6,000 روپۍ دې واخله. دا ده وروره ته پوهېږې چې دا څوک ده؟ دا زمونږ په مکتب کې زمونږ اول نمره وه او زما ښه کلک ملګری او پوهېږې پوهنتون کې عمومي اول نمره فارغ شوی. واخله دا د 6,000 روپۍ. ځه وروره ځه. خیر څه ساحله څنګه؟ مننه وروره، خیره سي. وروره ستا ماشاءالله استعداد هم ډېر دی او وظیفه کوم وي، لا په جب دې هم صحیح و او اوس باغواني. وروره وایي پاستۍ کې مستي په کار نه ده او په نیستۍ کې سستي. ساحله که رښتیا را باندې وایې ستا احسانونه په ما ډېر دي. په مکتب کې دې را سره ډېر کومکونه کړي او ستا له برکته زه نن دې مرحلې ته رسېدلی یم چې زه د یو شرکت رئیس یم او ستا لپاره دومره کولی شم چې ستا ژوند پې روان وي. راځه ورور مې. مننه سعید. وروره دا دکان زما دی او د نن نه وروسته زما نه، دا ستا دی. په دې دکان باندې ما 2 کوره چلو. دا ډېر چلېدلی دکان دی. هیله لرم چې خپل مشکلات پې رفع کړې. مننه وروره. یو کال بعد. او صادقه سلام علیکم وروره، ته چیرته یې؟ مړه شرکت دې بند ده او موبایل دې بند کړی دی. ساحله ته دا یو کال شو چې ما شرکت د لاسه ورکړی. یار حالات مې ډېر خراب دی، ناروغ یم ما او دا 3 ورځې شو چې ما ډوډۍ هم نه ده خوړلی. دا څه وایې وروره؟ په دې شیانو باندې خو ما څه خبر راغلی وې که نه یې؟ وایي چا نظار شه چې در نظار شي. وروره که پرون ته راته په کار راغلی وې نو نن باید زه درته په کار راشم. او تا خپل هم ویلی و چې هغه دکان کې 2 فامیله ښه صحیح چلیږي. او راځه وروره چې دکان ته ځو، دواړه لکه ورونو غوندې کار کوو. راځه وروره. رښتیا چې ښه وکړې او په اوبو کې خطا کې اوبه یې هم نه وړي. راځه وروره.